څومره مصارف وشو؟ مصارف اوس نو انجینر صاحب دا ته ماشي په دې باندې به تقریبا تر شپږ لکو تر شپږ نیمو به مصارف راغلي. کلدار او کلدار د نورو عادي ترشل او پاکستاني ترشل چې دیغه بیا څومره تقریبا ده؟ دیغه بیا تقریبا پیلن اوس عادي ترشل چې دا ویدي دا ډبل ترشل دا هغه سنگل دی. تعلیم خو ډیر نه لرم خو مقصد دومره یو شی ده چې زه ما یو برکم جوړ کړی وو د باد په یک ټیم کې مې جوړ کړی وو چې لا شمسي نه وی راغلی افغانستان ته بیخي حتی په انډیا کې یو ځای ما اورېدلی وو چې یو ځای شمسي لګېدلی په لمر باندې کار کوي بیا دا نه وی راغلی ما یو برک جوړ کړی وو د کور دپاره بېتري د ډاینامو چې د ټکټر له ډاینامو چې لندنی ټکټر له هغه چې مې جوړ کړی بیا مې پس له دې راولاړ شوم بیا مې یو پایکای جوړ کړو د اوبو چې دا ټوله منطقه ټوله خلک پې باندې شاهدان دي د اوبو یو پایکای مې جوړ کړ 3 انچه اوبه مې په باد باندې ایستلې صحیح ده یو پایکای نمونه هغه د اوس مې ایښې ده هغه نمونه یې اوس مې ایښې ده د ډېر وخته هغه به خیر تاسو ته موږ در ښکاره کړو. ترشل خو موږ لپاره تاسو لپاره دې خبره ده چې پاکستان نه همدغسې په افغانستان کې کندهار او ننګرهار په دغه ولایتونو کې جوړیږي خو د دې ترشل ځانګړنې یقینا ستاسو به ډېرې خوښ شي. دغه لارې ده دا لار د غنمو هم د لوبیا ده هم د جوارو ده هم د وربسو ده او هم د موی ډال ده صحیح ده او دغه لار چې ده دا بیا درې قسمه هغه په دغه باندې وځي چې رشکې تخم او شارشم او کنځلي دا په دې لار باندې وځي صحیح. صرف دا کومې لیکنې مکنې چې موږ کړي دا د بل ملک موږ یو شی نه دی استعمال کړي. د هنري وزر یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو السلام علیکم هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ. موږ په یوه بله خپرونه کې دا د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ ته په سفر روان یو او هغلته به له هغه کس سره چې د غنمو ترشل یې جوړ کړی دا چې په څه ډول امکاناتو یې جوړ کړی په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړی له کومو پرزجاتو څخه یې استفاده کړې او څومره مصرف پرې شوی او آیا په راتلونکي هم پلان لري او که نه چې دغسې څه جوړ کړي چې هېوادوال له خپلو تولیداتو او له خپل ساخت ګټه واخلي نو دا ټولې پوښتنې له هغه سره داسې چا سره مرکه لرو چې نوښت یې رامنځته کړی او د افغانستان ساخت او د افغانستان هغه ویاړ چې یقینا موږ ورباندې فخر کوو له دغه امکاناتو نه په استفادې باندې چې په خپل شخصي لګښت باندې ځان ته برابر کړي دي د انجینر صاحب غمی په لاس باندې دغه امکانات په خپل شخصي لګښت باندې برابر کړي دي دغه امکاناتو نه په استفادې باندې دومره زیات څه جوړ کړي دي چې که چېرته زه په ویډیو کې ورکوم 2-3 ویډیوګانې په جوړېږي خو زه راغلی یم د ترشر ته چې کوم غنم وباسي لوبیا رشکه میده کول همدغسې نور بېلابېل 9 کارونه کوي 9 کارونه نو د نور ترشر چې دي هغه 2 یا 3 کارونه کولی شي خو د چې کوم ترشر جوړ کړی د افغانستان ساخت او د افغانستان لپاره هغه 9 کارونه کوي نو هغه در باندې ګورو او له ده سره خبرې هم کوو. هیله ده چې زموږ دغه ویډیو تر پایه راسره واورئ او ډېره زیاته مو خوښ شي له ده له نوښتونو او د ده له وړتیاوو څخه موږ تاسو خبروو چې یقینا تاسو به ډېر زیات حیران شئ. شوي چې د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ د ظفرخیلو د کلي انجینر غمی ظفرخیل ولایت پکتیکا چې تاسو یې په د ترشل په د پټه باندې ګورئ چې لیکلي شوي دي دا هغه څوک دی چې مهرباني انجینر صاحب رامخکې شئ نو هغه څوک دی چې د یو داسې نوښت یې کړی چې یقینا تاسو به په لیدو باندې حیران شئ. ترشل خو موږ لپاره تاسو لپاره دې خبره ده چې پاکستان نه همدغسې په افغانستان کې کندهار او ننګرهار په دغه ولایتونو کې جوړیږي خو د دې ترشل ځانګړنې یقینا ستاسو به ډېرې خوښ شي. انجینر صاحب محترم تاسو ته په لومړي سر کې ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی و ستړي مه شئ. سلامت یې خیر اوسئ تاسو ستړي مه شئ له ډېره لرې راغلي یاستئ او زموږ دغه شي ته تاسو له دومره لرې تکلیف کړی د خیر شي دغه ټولو لیدونکو ته
دا یم چې خدای پاک دې موږ ټولو مسلمانانو ته دومره توفیق دی افغانانو ته راکړي چې موږ یو شی جوړ کړو. نو انجینر صاحب یقینا چې له وړتیاو او استعدادونو ملامال شخص دی ساخت د افغانستان او پاکستاني ترشل موږ لیدلی دي په هغو کې دغه شی نشته دغه شی چې موږ وینو اضافه له دې ترشل څخه دې خواته او تاسو دغه هم ورکړی نو د دې ځانګړنه دا څه ده چې تاسو ورکړی دی دلته؟ دې ځانګړنه دغه ده چې مقصد د غنمو دانه تېره نه کړي هلته په پروړه کې ځکه چې موږ ډېرې غنم لیدل نیم غنم به په پروړه کې تېر کړو ضایع به هم سو وخت به هم ضایع سو دا فصلونه به هم د خلکو ضایع کېدل. اوس دا هلته غنم نه تېروي یوه دانه په پاکستان کې نوشته دي په ترېشلو باندې په ټولو پاکستاني ترېشلو په 100 کیلو کې 1 کیلو په دغه باندې په 100 کیلو کې نه یو پاونه بلکې یو چټانګ به هم نه تېروي یعنی 1 ګرام 2 ګرام هم نشي تېرولای پوچ غنم هم لا نه تېروي دا دومره یو هغه ده. بلکې هلته چې لارې ورغلي دي هغه د سپیډ په رفتار باندې دلته غنمو ته یو سپیډ جوړي دا په دې باندې چې دا چکر چې موږ ورته جوړ کړی دا رفتار موږ یو په 3 کې راولو یو په 2 کې راولو یو په پاو باندې یو کې راولو یو په پاو باندې یو کې د دې ځکه ده چې دا سکشن لږ زیات شي دا ډول ځینې لري ده نو دا اواره کښی چې څومره د موږ زړه یې هغه شی کولی شو له دې چې اره نومونه ګټه موږ اخیستی په هره طریقه باندې د لوبیا دپاره بیا یو په پاو باندې 3 کې چکر راځي هغه هم په دغو پلویو باندې په هغو باندې دا جوړیږي ځکه چې صرف یو پنجبوټ بدلېده غواړي نور لوبیا ته جوړ کته په نش کې موږ جالونه ورته جوړ کړي دي چې هغه جالونه بیا د لوبیا ځان ته لار ده د غنمو ځان ته لار ده د رشکې د تخم او د کنځلو د دغو شیانو بیا ځان ته لار ده د شارشمو دا لارې کومې دي رخیش دا لارې دغه دي دغه لارې ده دا د غنمو هم د لوبیا ده هم د جوارو ده هم د وربسو ده او هم د موی ډال ده صحیح ده او دغه لار چې ده دا بیا درې قسمه هغه په دغه باندې وځي رشکې تخم او شارشم او کنځلې دا په دې لار باندې وځي صحیح ده. بقایا پاته دلته کوم شیان چې دي پکې هغه پردې لري هغه د نینې دي هغه زه تاسو ته نشم ښکارولی یوه پرده کې بدلیږي هلته د لوبیا هغه لار جوړېږي اماده خو دا یعنې کوم کار پکې پاتې نه ده پاته نه ده کې کار نه پاته نه ده صرف هغه یو شی پاته ده چې ټیر نه ده ورته لګېدلی او صرف یو نورسل کنی دا اوس موږ تاسو ته چالان کړی نو صرف یو نورسل پاته ده ځکه چې موږ دوی سره خبر نه وو که دغسې خبر وای یو ناڅاپي پېښه وه دلته د موبایلونو ستونزه ده چې زنګ نه کېدل د موبایل ستونزه وه چې دوی موږ ته ویلي وای ما به سټارټ کړی وو که خیر هغه ورځ بیا هم راشي چې غنم هم سټارټ او په هر شي باندې سټارټ غنم ولو ته خو به ماده شي دا 15 ورځې بعد ماده ده 15 ورځې بعد بیا هر شی تیاري صرف دا کومې لیکنې مکنې چې موږ کړي دا د بل ملک موږ یو شی نه دی استعمال کړي چې واله دغه پلاویله چې ځکه چې موږ په افغانستان کې پلاویل نه لرو دا موږ استعمال کړی د پاکستان او دا پلی موږ استعمال کړی دی د پاکستان بقایا نور ټول دا انګراره د موږ خپل لاس جوړ کړي او وختونه ټول تاسو پکې کړي ټول موږ کړي دا څومره وخت یې ونیو د دې جوړښت د دې جوړښت تقریبا 4 میاشتې ونیو څه باندې نو یو څو ورځې باندې 4 میاشتې وخت یې ونیو څومره مصارف یې وشوه مصارف اوس نو انجینر صاحب دا ته وایم چې په دې باندې به تقریبا تر 4 لکو تر 4 نیمو به مصارف راغلي کلدار او کلدار د نورو عادي ترشلو پاکستاني ترشل چې دیغه بیه څومره تقریبا ده دیغه بیه تقریبا پیلن اوس عادي ترشل چې دا وې دا ډبل ترشل دا هغه سنگل دی په سنگلو ترشلو 10 لکه 11 لکه مستری ده ترشلو استاد دا هغه ته معلومیږي او کوم چې دا ډبل ترشل دی پاکستان ډبل د نه دی جوړ کړي هغه بل شکل کې دی خو دیغه د پاکستاني ترشل نه د کیفیت کده د دې کیفیت په دې باندې خده یو خو د دې پلاویلونه 15 دانې لګېدلې هغه ته 3 لګېدلې بل دی هغه دلته یو شاپ راځي دی ډبل په سایز باندې هغه دومره خطرناک ته کې انسان ور نږدې شه ډبل شاپ ګرځي دایمن بیا پلی دلته راوستي ما بیا دا سیستم ټول ختم کو او بل دا ناکامي ده دیغه چې دا پکا الته ډول ته ډیره نږدې کله چې دا ډول ته ډیره پکا نږدې و الته د غنمو دانه کشي هغه د غنمو ول د فصل وال چې دا ذمہدار چې دا هغه سره بیا یې چې ما غنم د ټول کال خاري و ټول خراب پروړه کې او دې کې دا مشکل نشته دې به ذمہواری ده کچا یو دانه غنم کې پیدا کو بیا ورور جان د دې مسؤلیت تاسو د طراحي څنګه وکړه د جوړښت فکر څنګه در سره پیدا شو کړه چې نن مرسته وغوښته تاسو خپل انجینر یې تعلیم زه خپل باندې تعلیم خو ډیر نه لرم خو مقصد دومره یو شی ده چې زه ما یو برکم جوړ کړی و د باد
په یو ټیم کې مې جوړ کړی و چې لا شمسي نه وی راغلی افغانستان ته بیخي حتی په انډیا کې یو ځای ما اورېدلي و چې یو ځای شمسي لګېدلي په لمر باندې کار کوي بیا دا نه وی راغلی ما یو برق جوړ کړی و د کور دپاره بیټرۍ د ډاینامو چې د ټکټر له ډاینامو چې لندنی ټکټر له هغه چې مې جوړ کړی بیا مې پس له دې راولاړ شوم بیا مې یو پایکای جوړ کړو د اوبو چې دا ټوله منطقه ټوله خلک پې باندې شاهدان دي د اوبو یو پایکای مې جوړ کړ 3 انچه اوبه مې په باد باندې ایستلې صحیح ده یو پایکای نمونه هغه د اوس مې ایښې ده هغه نمونه یې اوس مې ایښې ده د ډېر وخته هغه به خیر تاسو ته موږ درښکاره مقصد ما دا شیان جوړول له وخته دغه مې زرنده جوړه کړې ده هغه مې د خاورې ماشین د هغه جوړ ماشین جوړ کړی ده لرې شه صادق دا زرنده ده دا د وړو زرنده تراشه دا خو د نور نه په نقل باندې دا کار کړی کنه کوم نوښت کراوستی نوی کار تقریبا ډېر په نقل کې ده خو جوړ کړی ما ده په راتلونکي کې نیت لرې چې نور ترشلونه هم جوړ کړي که نه همدغه دي راتلونکي کې مې داسې نیت ته که څوک له موږ سره یو کومک وکړي نو بیا دا امکان لري چې زه دلته یو غټ شرکت جوړ کړم او د افغانستان دپاره یو خدمت وکړو د دې خلکو دپاره ځکه چې موږ خدمتونه کړي دي تاسې به یاد نه وي دا د منطقه خبره ده دا سره خطونه چې په هر ځای کې لګېدلي دي دې ته باید په وخت د چلاو کې لاس ورنه وړل شي ځکه چې دا سور خط لګېدلی ده دې ته باید نشي ورزندې دا رفتار د خطرناک دا سور خط تاسو خپله د خطرې رنګ ده هو د خطرې رنګ ده بله خبره دغه ده مقصد دغه ځای هم دا د سور رنګ ده دلته بایرینګ ده پکې ګرځي په چلاو کې او دا چې کوم موږ نوښته کړي دي دا موږ په دې خاطر نوښته کړي دي چې هر سړی باید خپل هغه وکړي اول احتیاط وکړي چې ترشل ته ورځي کړي دي خو موږ یایو چې یعنې که تاسو د کار زمینه برابره شي تاسو دوام ورکوئ کنې په شخصي لګښت نه کېږي د ما یو ارمان دا ده چې زه یو داسې سړی ولرم چې هغه بیرته د ما ځای ونیسي زه یو څوک داسې وروزم چې هغه بیرته په دا کار باندې مقصد بنا وکړي او دا کار پاته نه شي زه دا یم چې سبا یا بله ورځ موږ تاسو ټول مروښه خو کیدای شي دا کار بیا نیمای کې پاته شي بیا به موږ د افغانستان هغه بیا موږ په څه شي باندې کوو پرمختګ به موږ په څه شي نو ایس محترم له تا نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ لا بریاوې مناسبه او په برخه اوسه که چېرته د انجینر صاحب غمي لاسنیوی وشي او هغه ته د کار زمینه برابره شي یقیني یم په دې باوري یم چې د دومره زیاتو نوښتونو دومره زیات نوښتونه یې کړي دي دوستانو که تاسو ورته راشئ او ویې ګورئ کیدای شي چې یوه ورځ در باندې ولګېږي خو موږ یوازې دغه دوه راواخیسته په ویډیو کې هدف مو یوازې هغه ترشل و چې ډېر ښه ډول جوړ کړی دی 9 کارونه ترسره کوي نو موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې د سره راغلو او په دې هیله چې د دغه حاجي صاحب لاسنیوی وشي دی به نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي دی به نور خلک هم د خپله یادونه وکړه چې که چېرته ماته زمینه برابره شي زه به نور خلک هم راسره کړم او د کار به مې نیمګړی پاتې نه شي زما بخښنه غواړم د ما ارمان دوم دا شاید چې کله د ما په خالیګاه کې یو څوک موجوده وي دلته او تر ما نور هم ښه کار وکړي او دا ځای خالي نه شي پاته دغه ځای مې یو ارمان ده ځکه چې زه په خپله په وس کې چتنه یم کمزوره یم دومره وس نه لرم که ما سره یو شی پیدا شي یا مقصد وس را سره پیدا شي زه به دې کلي ته خدمت وکړم له کلي به قوم ته خدمت وکړم ته به وکړم ولایت ته به ټول هېواد ته به وکړم د ما دغه فخر د فخر ځای هم دغه ده که نه په نس موړ یم الحمدلله مړی ښه راته رسېږي نور نو مشکل نه لرم خو دغه یو ده چې باید موږ د وطن په مخ بوځنو او موږ دغه خپل هغه ضایع نه کړو که څوک له موږ سره یو کومک وکړي ډېره ښه خبره به وي او که نه د مرګ تر ورځې به ځان ورسوو په نس ماړو وي الحمدلله بلکل او د لوږې نه څوک نه مړه کېږي ښه خبره دا ده چې تا له هنر څخه څوک استفاده وکړي دا ډېره مهمه خبره ده یقینا دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده او دغسې خلکو ته زموږ اړتیا ده د هېواد اړتیا ده او د دې وطن د دې ولس او د دې خلکو اړتیا ده نو په همدې هیله چې انجینر صاحب غمي ته د کار زمینه برابره شي او هغه ته د یوه داسې ځای زمینه برابره شي چې په هغه ته هم دی کار وکړي هم نور خلک یې تر لاس لاندې کار وکړي تر څو دغه خپل مسلک او دغه خپل هنرونه او نوښتونه او د خپل ساخت چې دی به یې ټولنې ته وړاندې کوي ولایتونو ته او افغانستان ته به یې وړاندې کوي نیمګړی پاتې نه شي نو دا وه زموږ دغه خپرونه هیله ده چې خوښه شوې به وي تر بیا بله خپرونې مو لوی العمل او ښه وختونه